ورونه دغه امارت اسلامي دا کوم مشخص ریاست نه ده. امارت اسلامي داسې کوم حکومت نه ده لکه د نورې دنیا طاغوتي حکومتونه، لکه د نورې دنیا هغه حکومتونه چې په خپل ملک په خپلو خلکو باندې دوی واک چلوي، بلکې امارت اسلامي هغه نظام ده، هغه امارت ده چې دا د امت روح ده ورونو، د ټول امت روح ده. هغه چې امت ته نوی ژوند ورکړه، هغه چې امت ته دا عملي وروښودله چې له کافرانو نه مه ډارېږئ، د ټکنالوژي عبادت مه کوئ. هغه چې عثماني خلافت نه وروسته چې امت غلبیل سو، ټوک ټوک سو، خوار سو، ذلیله سو، نړۍ کې اسلامي امت داسې حالات ته ورسېده چې د دنیا د کفر واکمنانو د خپل تسلط لاندې راوسته. تاسې تاریخ ته وګورئ، اسلامي امت داسې حالات ته رسېدلی و ورونه چې په امت کې چا د اسلامي شعائرو اظهار نه سوی کولی. خو امارت اسلامي ورونو دا درس امت ته ورکه، دا درس ځوانانو ته ورکه، دا درس انسانیت ته ورکه چې ازادي راتللی شي، کفر ماتېدلی شي، د ټکنالوژي په مقابل کې جنگ کېدلی شي، د اټوم خیلو په مقابل کې اټوم خیل ماتېدلی شي. امت یې راویښ که، امت ته د احساس درس ورکه، امت یې له خوب نه راپورته که چې ای امته راجګ شه، د غفلت وخت نه ده، د خوب وخت نه ده. امت را بیداره که. امارت اسلامي امت ته دا وروښودله چې زه امارت اسلامي دا وروښودله امت ته چې امت بیرته په پښو باندې درېدلی شي. ورونه امارت اسلامي دا امت د امارت اسلامي د ډیرو احساناتو پوره وړی ده. داسې احسانات ورونو که هر یوې بیل ووایو، دغه احسانات د امارت اسلامي سره امت سره کړي، په جلدونه کتابونه به ترې ډک شي په نن دنیا کې، په نن عصر و نن زمانه کې. ورونه خو دنیا د دې شاهده ده، ټوله دنیا د دې شاهده ده چې د امت دغه لوی مرشد، د امت دغه لوی پیر او استاد چې هغه د امارت په نوم باندې موږ پیژنو. ورونه دغه لوی مرشد ته هر وخت چې د غدر وار ورکړل سوی ده د شاه له خوا نه، ورونه هغه د پاکستان دغه پوځي نظام ورکړی ده، هغه دغه پاکستاني نظام له خوا نه ورکړل سوی ده. ورونه تیر تاریخ نه به موږ تیر سو، دغه موجوده حالاتو کې په دغه پرون ورځ کې ورونه چې امریکایانو کوم په امارت اسلامي باندې استعمار راوړ، هغه امارت اسلامي چې د امریکا بدماشان ور باندې راغلله، ورونو هغه څوک و؟ هغه همدغه ورونه چې د پاکستان دغه نظام د امریکایانو آواز ته لبیک ویلې او دا آوازونه ورته کول چې نحن عبیدک ایها الامریکا، نحن عبیدک ایها الامریکا، موږ د تا غلامان یو، موږ ته امر کوه. ورونه د امارت اسلامي په خلاف باندې خپل ټول فوج، خپل نظام، خپل لارې، خپل اډې، خپل مرکزونه، خپل د تجارت مرکزونه، خپل لارې او ګودرې هر څه ورونه امریکایانو ته خدمت ته وړاندې کړله. د څه په خاطر باندې؟ د دې په خاطر باندې ورونه چې امارت اسلامي ړنګ کړي، د امت هغه ارمانونه له خاورو سره خاورې کړله. ورونو نن چې بیا الله عز وجل امارت اسلامي د دومره قربانیو په وجود، د دومره وینو تویولو په وجود کې ورونه چې الله عز وجل امارت بیا اقتدار ته ورسوه، بیا اسلامي امارت میدان ته راغی، بیا الله عز وجل اسلامي امارت د لمر غوندې وځلاوه. هغه امارت چې نن بیا د امت زخمونو ته ملهم او پټۍ راوړلې، بیا دغه لوی مجرم او غدار دغه د لارډ میکال او د چرچل پر کټیان دغه فوجي نظام راپورته سو، هغه د خپل کاذب معبود په اشارو باندې رامخته سو، راوړاندې سو. بیا اوس اراده لري چې د امت ارمانونه بیا له خاورو سره خاورې کړي، بیا غواړي چې په نړۍ کې هغه واحد نظام چې د امت د امید سترګې ورته پاتې دي بیا هغه نظام ګډوډ کړي. خو ان شاء الله العزیز دا ور به دغه ارمانونه دغه د لارډ میکال پر کټیان چې دغه ارمان کوي چې امارت اسلامي بیا ګډوډ کړي، دغه ارمانونه به ځان سره په پنډو کې پشا کوي او خپل د لارډ میکال کور ته به وړي ان شاء الله. خو زه هغو مسلمانانو ته وایم چې په دې خطه کې اوسېږي، په خاصه توګه باندې هغه مسلمانان چې په پاکستان کې اوسېږي، هغه که د قبایلو ځوانان دي، هغه که د ټول پاکستان مسلمان ملت ده، دغه امت ته، دغه مسلمان ټولنې ته زه دا وایم چې د امارت اسلامي دفاع د افغانیت دفاع نه ده، د امارت اسلامي دفاع د کوم قوم مشخص قوم دفاع نه ده، د امارت اسلامي دفاع د افغانستان د یو ملک دفاع نه ده ورونه، بلکې دغه دفاع د امارت اسلامي دفاع د امت د بقا دفاع ده، د اسلام د بقا دفاع ده، د قرآني نظام د بقا دفاع ده، د شریعت د بقا دفاع ده. نو مټې را بیډ وهیه، لاس بیا مټې را پورته کیه، بیا خپله میدان ته راودانګیه. هغه د لارډ میکال پر کټیان چې نه یوازې په امارت اسلامي باندې تجاوز کوي، نه یوازې د افغانستان په مظلوم ملت هغه د امت یو کړېدلې برخه چې ده
په دوی باندې یوازې تجاوز نه کوي، په دوی باندې ظلم نه کوي. ورونو تاسې کوم حالات ته رسولي یې، خو د تاسې د جوماتونو موږ حالات وینو، د تاسې د سړکونو موږ حالات وینو، د تاسې د بازارونو موږ حالات وینو، د تاسې باندې چې کوم ظلمونه او وحشتونه کوي دغه د لاډ میکالې پر کټیان چې در باندې مسلط دي، خو ورونو دغه خو موږ وینو. راپورته سه یه الله یو فرصت درکړی، الله یو چانس درکړی، دغه یوه عظیمه فریضه چې د تاسې په غاړه باندې پرته ده، دغه یو لوی فرصت نه یوازې د افغانانو په غاړه بلکې د ټول امت په غاړه، بلکې په خاصه توګه باندې په تاسې باندې دغه یوه فریضه یوه فریضه ده چې د تاسې په ذمهوارۍ باندې پرته ده، چې د دغه فریضې د ادا کولو په خاطر باندې هغه د امت د ارمانونو د بقا په خاطر باندې د هغه شرعي نظام د دفاع په خاطر باندې او د خپل ځان د مظلومیت د خلاصولو په خاطر باندې د هغه بې انصافه پردیپال او د چرچل د نظام د ځپلو په خاطر باندې مټې رابېړ ویه. راپورته سئ قیام وکړه، الله فرصت درکړی، الله د ازادۍ لپاره یو چانس درکړی. دغه چانسونه ګورئ هر وخت نه پیدا کیږي، دغه فرصت هر وخت نه پیدا کیږي. راپورته سئ قیام وکړئ، تر څو پورې به تاسې په جرګو باندې مصرفه یې، تر څو پورې به تاسې په داسې شعارونو باندې چې هېڅ نتیجه او ثمره نه لري په دغو شعارونو باندې مصرفه یې. راپورته سئ موږ وینو که نه چې دغه د لاډ میکالې فوج او نظام داسې حالات ته رسېدلی. ورونه موږ د څو ورځې د دوی کرپې وینو، تاسې وینئ د دوی په سړکونو باندې چې د کرپې ورځ هغه ورځ وي ورونو چې تاسې له ټولو نه ښه پېژنئ. د کرپې په ورځ باندې دوی دومره ترهېدلي دي ورونه چې خپلې کانوایانې نشي تېرولی، خپل فوجونه نشي تېرولی. موږ وینو که نه چې پوستې ټولې خالي کړي، موږ وینو چې له خپلو مرکزونو نه دومره د رعب او د دباو لاندې تللي چې له خپلو مرکزونو نه سر نشي پورته کولی. موږ وینو ورونه چې په دې خطه کې موږ پسې ګرځو، هر مرکز ته ورځو ورته ناست یو، سر نه پورته کوي چې ویولو. ورونه داسې یو فرصت ده، دا یو فرصت دی، یو چانس دی د ازادۍ لپاره چې الله تاسو ته درکړی، دا یو فرصت دی د امارت اسلامي د دفاع لپاره چې تاسو ته الله درکړی.